قدرمنو زړه ته رانږدې ټولو دوستانو ملګرو هیله ده چې جوړ او سلامت به یاست. نن شیګل ته راغلي یو، په شیګل کې داسې ټولو هېوادوالو کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته راغلي یو. شیګل ولسوالۍ دا په کومو څه کې ډېر
راکړه واچه راکړه ورته سره راکړه صحیح شو راځم سره زه ته رانږدې ټولو دوستانو ملګرو هیله ده چې جوړ او سلامت به یاست نن شیګل ته راغلي یو په شیګل کې تاسې باز بغان ګورئ چې د لوی کندهار څخه راغلي دي دلته زموږ مېلمانه دي نو موږ به په خیر سره په ګډه باندې منظرې کوو شیګل ته ګڼ شمېر له هېواد له هرې څنډې ځوانان سپین ږیري ماشومان مېرمنې راغلي دي د دوی سره به د خیر سره ګډې وو تاسې موږ تر شا دغه منظرې وګورئ ماشاءالله رښتیا هم دا طبیعت په لیدو باندې ارزي څنګه یاستئ تاسې عبدالمالک خانه ته څنګه یې ته څنګه یې جوړې په خیر راغلی چکر څنګه دی بس انشاءالله په تلو تلو کې به د خیره سره هغه ځای ته ځو او په هماغه ځای کې به د خیره سره دیره جوړوو څنګه انشاءالله مېرمنو زه ته رانږدې ټولو هېوادوالو موږ د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته راغلي یو د شیګل ولسوالۍ دا د غرونو څوکې ډېرې زرغونې شوي طبیعت رښتیا هم ځان خپله راڅرګند کړی دی تر څو له هرې څنډې دلته خلک چکر ته راشي تاسې دا نندارې وګورئ ماشاءالله څومره ښایسته نندارې ښایسته منظرې نو شیګل رښتیا هم لیده نرسي او موږ تاسې کې مکلف یو که چېرته زړه مو تنګ وي او په اندېښنو کې یاست نو یوازینی بهترین او طبیعي دا دی چې تاسې باید شیګل ته راشئ د شیګل څخه لیدنه وکړئ تاسې شیګل منظره وګورئ څومره ښایسته منظره ده دوستان ملګري راغلي دي دوی سره ګډ چکر باندې راغلي یو په شیګل کې څه ترسره کېږي څومره سیلانیان دلته سره دا مو قدم قدم وال څه احساس کوي څنګه راغلي دي او څه تابع لري چې بیا چېرته لاړ شي توري چې هغه